هند په افغانستان کې خپل سفارت ته د ډیپلوماټانو یو ډله رالیږلې ده. هندي رسنیو د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر اس جي شنکر له قوله راپور خپور کړی چې کابل کې خپل سفارت ته یو ډله ډیپلوماټان لیږلي دي. راپور کې راغلي دي چې دغه ډیپلوماټان به په بشري مرستو او پرمختیایي پروژو کې همکاري کوي. موږ دا غوره وګڼله چې ډیپلوماټان به بیرته سفارت ته لیږو، خو سفیر به نه ځي. موږ به ځان ډاډمنوو چې دوی به بشري او طبي مرستو، واکسینو، پرمختیایي پروژو په چارو کې همکاري وکړي. اسلامي امارت کابل ته د هند د ډیپلوماټانو راتګ تاییدوي او ډاډ ورکوي چې د ټولو هغه هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو امنیت ساتي چې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک حضور پیلوي. اسلامي امارت له خپل اړخ څخه ټولو هیوادونو ته چې علاقه لري چې په سفارت یا ډیپلوماټان دلته ولري زمینه ورته برابره کړې ده او په دې برخه کې له لومړۍ ورځې څخه اسلامي امارت د سفارتونو نمایندګیو له حفاظت د هغوی د امنیت د تامین لپاره ګامونه اخیستي دي. بنا د اسلامي امارت له لوري څخه په دې برخه کې بشپړه زمینه سازي شته. د چارو شنونکي په دې باور دي چې د هندي ډیپلوماټانو راتګ د نړیوالو اړیکو د پرمختګ لپاره ښه پیل دی، خو د دواړو هیوادونو د اړیکو د دوام په معنا نه دی. غوښتنه دا ده چې د نړیوالو سره د اړیکو د دوام او رسمیت پیژندنې لپاره باید اسلامي امارت د نړیوالو سره په کړو ژمنو پاتې شي او په خپلو اوسنیو پالیسیو کې تغییر راولي. آیا دوی به دلته ډیپلوماټیکي اړیکې خپلې استوارې کړي؟ دا یو هغه سوال دی چې د نړیوالو د دغې نه سړي ته حل راولي، ځکه چې اجماعي جهاني یا د ټولنیزه او تعهد په نړۍ کې شوی دی هغه دا دی چې تر څو اسلامي امارت خپل په دریځونو کې او په پالیسیګانو کې تغییر رانه وړي او هغه شرایط چې ورته نړۍ مخکې ایښي هغه پوره نه کړي، دوی به یې په رسمیت ونه پېژني. او په دې کې اجماع دا ده چې ټول اسلامي او غیر اسلامي ممالک ټول پکې شامل دي. د اسلامي امارت واک ته رسیدو وروسته چې یو کال په پوره کېدو د نوې ډیلي په کابل کې خپل سفارت بند کړی وو او له افغانستان خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي ویستلي وو. تر دې وړاندې په تیره جون میاشت کې هند خپل سفارت یو تخنیکي ډله رالیږلې وه او موخه یې د بشري مرستو همغږي کول یاد کړي وو.